وګورئ چې ښوونکي څرنګه د ګروپ جوړولو د فعالیت له لارې ټولګی پاکوي. د ټولګي په کار کې د زده کوونکو راښکېل کولو له لارې دوی داسې احساس کوي لکه چې له ټولګي سره مرسته کوي او دا ډول درک په دوی کې د ویاړ احساس راټوکوي. دا همدارنګه د ټولنې او تړاو احساس پیاوړی کوي. دلته ښوونکی زده کوونکو ته ناڅاپه دندې ورسپاري. کله چې دا کار د نجونو او هلکانو په ګډ ښوونځي کې ترسره شي نو دا کار د دودیز عمل مخه نیسي، لکه هلته چې نجونو او هلکانو ته معمولا د جنسیت پر بنسټ مشخص چارې سپارل کیږي. د ټولنې د راښکېل کولو فعالیتونه همدارنګه د ښوونځي په کچه کارونو کې هم صورت نیسي، لکه د ښوونځي په باغ کې کار کول، د ښوونځي د پاکولو ورځ او داسې نور. متوجه شي چې ښوونکی د ورځې په پای کې د ټولګي له راټولولو او لنډ بحث کولو څخه څرنګه د تړاو د احساس د پیاوړتیا لپاره یو اغیزمن تخنیک په توګه استفاده کوي. وګورئ چې ښوونکی څرنګه دې ټکي ته پام کوي ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې هر زده کوونکی د دې ګردي بحث یوه برخه ده. ښوونکی کولی شي له دې وخت څخه ګټه پورته کړي ترڅو زده کوونکي د دوی د دې ورځې د څرنګوالي په اړه په نظر ورکولو، پوښتنو ته د ځواب ورکولو او یو ځواکمن ټیم جوړولو په فعالیت کې راښکېل کړي. د ښوونځي د رخصتي له زنګ وهلو وروسته لاندې مرکې وګوري ترڅو د ښوونځي د ټولنو د یوې برخې په توګه د زده کوونکو د کړنو په اړه یوه غوره نظریه ترلاسه کړي. جیمز زما د خپل بوټی ډېر زیات خوښ دی او په دې سکول ښایسته ښکاري، سکول خوند کوي او زه چې هره ورځ دې بوټي ته اوبه اچوم چې ځم او اچوم او چې راځم هم دې بوټي ته زه اوبه اچوم. ما دا بوټی ډېر زیات خوښ دی او چې کله دا بوټی لږ غړم چې ما دا اړه داسې خفوي، ما لږ بیا خوب هم نه راځي او بس زه وله ایرم د کور نه راوړم او ورته اچوم او زما دا بوټی ډېر زیات خوښ دی. جیمز دا بوټی چې دی دا ما پخپله کرلی د خپل لاسو، دا زما ډېر زیات خوښ دی چې دا سکول په دې بوټي خوند کوي. نو موږ په دې سکول کې هم اوسېږو، موږ په دې سکول کې سبق وایو مس او موږ غواړو چې زموږ سکول زیات ښایسته شي. مس ښایسته سکول خوند هم کوي او ښه دی. ښایسته سکول ته دغه دې دی په دې کې چې دی سبق ښه ښایي او خوند چې کوي. مس چې سکول خوند کوي نو خلک ښه ګڼي دا سکول او چې بدرنګې چې خلک سکول ته میلمانه راشي چې سکول ګوري نو وایي دا څنګه سکول دی چې څښا دی او نه څوک خیال ساتي چې خیال یې ساتي. مس هغه ډېر